دا ځینې ځوانانو د خولو نه چې کوم الفاظ وځي دا د ناخبرۍ وجه وي، دوی چا خبر کړي نه دي. خلک به له طالبانو ډارېدل چې که د طالبانو حکومت راشي ولا بیا به موږ په زور لمانځه ته بیایي. زه هغه ساده د پښتو خبرې چې د موږ په ټولنه کې کېږي هغه زه تاسو ته کوم. نه وروره، ته به ما له نارواو منع کوې، زه به تا منع کوم، بیا به دا ټولنه اصلاح وي. د مسلمانانو یو صفت قرآن کریم کې الله عزوجل دا ذکر کوي: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مؤمنان هغه خلق دي الله وایي کله چې موږ دوی ته په مخ د ځمکه کې بادشاهي نصیب کو، کله چې موږ دوی ته سلطنت نصیب وګرځو، نو دوی بیا په سمه توګه لمونځ ادا کوي، دوی بیا زکات ادا کوي او خلکو ته په نیکو اعمالو باندې امر کوي او له بدو اعمالو نه خلک منع کوي. دا د مسلمان صفت الله ذکر کوي. الحمدلله چې په اوسني نظام کې الله دا صفت اچولی. خلک به له طالبانو ډارېدل چې که د طالبانو حکومت راشي ولا بیا به موږ په زور لمانځه ته بیایي. زه هغه ساده د پښتو خبرې چې د موږ په ټولنه کې کېږي هغه زه تاسو ته کوم. ولا بیا به په زور موږ لمانځه ته بیایي، په زور به په موږ باندې ګیرې پرېږدي، ولا بیا به زنانو ته وایي تاسو به حجاب اغوندئ. که د طالبانو حکومت راغی ولا بیا به دا کارونه کېږي. خو دا خو صفت د مسلمان دی. الله د مسلمان قوم صفت دا ذکر کوي کله چې دوی واک ته ورسیږي نو د خپلو مالی او بدني عباداتو ترڅنګ به امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم کوي. که په اسلامي نظام کې دغه څانګه نه وای موږ به شکمنېدو. که امر بالمعروف وزارت دلته نه وای موجود موږ به وایو چې خدایانو اوس په دې آیت کریمه باندې خو عمل ونه شو. الله د مسلمان صفت دا ذکر کوي چې کله هم دوی واک ته ورسیږي نو د لمانځه او د زکات ترڅنګ امرو بالمعروف او دوی خلکو ته په نیکو اعمالو باندې امر کوي او له بدو اعمالو نه به خلک منع کوي. فکر کوم د سورة الحج آیت کریمه دی، سورة الحج دې کې الله عزوجل موږ ته دا فرمایي. الله عزوجل دې موږ د الله په دین باندې خبر کړي. دا ځینې ځوانانو د خولو نه چې کوم الفاظ وځي دا د ناخبرۍ وجه وي، دوی چا خبر کړي نه دي. د الله عزوجل دین دوی ته چا په سمه توګه نه دی بیان کړی. د قرآن کریم آیتونه په دې برخه کې نه دي اورېدلي. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې باره کې نه دي اورېدلي. دا الله څه کوي په یو آیت کریمه کې ټول امت ته الله خطاب کوي: کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله عزوجل فرمایي تاسو بهترین امت یئ. په دې ټولو امتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت هغه بهترین امت دی. ولې بهترین یئ؟ خلکو ته راښکاره شوي راوتلي یئ. په مخ د ځمکه کې به د الله عزوجل د دین دپاره خدمت کوئ. ستاسو مهمترین کار دا دی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو خلکو ته په نیکو اعمالو باندې امر کوئ او له بدو اعمالو منع کوئ، ځکه تاسو بهترین خلک یې، بهترین امت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل په تیرو امتونو کې تیرو امتونه الله په دې باندې هلاکه کړل چې دوی کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه موجود. موږ تاسو پښتنو کې یو متل دی چې پرېږدی سړی هر سړی پوه شه او ګورو ګردانې پوه شه. هر سړی په خپل ګور نه نوځي. دا یو متل مونږ کوو. پرېږده چې لمونځ نه کوي دی پوه شه او خپل ګورو ګردانې پوه شه. نه وروره، ته به ما له نارواو منع کوې، زه به تا منع کوم، بیا به دا ټولنه اصلاح وي. ته به ما نشو تماشو ته نه پرېږدې، زه به تا نه پرېږدم. ته به ما د الله د دین نه بغاوت ته نه پرېږدې او زه به تا نه پرېږدم. ته به ما غلا، چور، چپاول، خیانتونو، قطع طریقیو ته، زنا او فحشاو ته نه پرېږدې او زه به تا نه پرېږدم.
مسلمانه ټولنه له دې عبارت نه په مسلمانه ټولنه کې امر بالمعروف دا یو ضروري عمل دی دی الله پیغمبر وایي تیر قومونه په دې الله هلاک کړل چې دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کاو حتی دی یو قوم متعلق یوه واقعه مشهوره ده چې الله عز وجل د عذاب ملائکې راولېږلي چې دغه قوم پړ مخ واړوئ هلاک یې کوي او ملائکه ورته وایي دی الله ای الله عز وجل په دې قوم کې یو عابد مونږ ولیده شپه ورځ دی الله بندګي کوي او هیڅ ګناه نه ترسره کوي بس ذکر دی لمونځ دی د الله عبادت دی الله عز وجل څه ورته وفرمیل اول دغه عابد پړ مخ واړوئ وجه دا ده چې د ده په قوم کې کومې نارواوې ترسره کیږي د ده تندی نه دی ورباندې ګونجې شوی دای فحشا ویني بدیني ویني د الله عز وجل له دین نه بغاوت ویني خو د ده تر اوسه پورې دا تندی م ورباندې ګونځې نه شو چې سړی خفه شي د تندی ګونجې شي غوسه شي دای نه دی ورباندې ګونځې شوی د ده سره دغه قوم هلاک کوي کله چې ته خپل لمانځه ته ځې خپلې روژې نیسې خپل نوافل کوې ستا په کور کې بېدیني روانه ده په هغې غرض نه لرې ستا په دې کلي ګاونډ کې بېدیني روانه ده ته وایې هر سړی پوهېږي خپل ګورو ګردانې پوهېږي ستا په دې کلي کې بېلمازګي موجوده ده ستا په دې کلي کې نشیان موجود دي ستا په دې کلي کې غله موجود دي ستا په دې کلي کې قطع طریق موجود دي ستا په دې کلي کې قماربازان موجود دي ستا په دې کلي کې د الله عز وجل دین نه لوی باغیان موجود دي او ته د شپې الله ته په تهجدو باندې ولاړ وې او بیا الله ته وایې الله عز وجل ما ته جنت الفردوس را نصیب کا د خپل کور نه نه خبر د خپل کلي نه نه خبر د خپلې ټولنې نه نه خبر الله عز وجل تأمر بالمعروف نهي عن المنکر محبوب عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي امام مسلم رحمه الله دغه حدیث مبارک ذکر کړی من رأى منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان کچا یو بد عمل ولیدو یو منکر ناروا عمل دی الله عز وجل پیغمبر مونږ ته دا فرمایي هغه دې په لاس باندې منع کړي